سلامونه او نیکی هیله ګرانو دوستانو زما چینل ته ښه راغلاست. زه د ډیر یو ځنډ مودې نه پس بیا ویدیو جوړوم ځکه چې په دغه هیواد کې چې زه ژوند کوم ناروی کې دلته جون او جولای میاشتې اوړی اوسیږي او رخصتیانې اوسیږي او زه اکثرا خپل د رخصتي وخت خپل کورنۍ سره غواړم چې تیرې کم همدغه لپاره ما لپاره ډیر مهم و چې خپل کورنۍ سره یو ځای اوسېږم او زه مطمئن یم چې تاسو ته هم د تاسو کورنۍ سره وخت تیرول ډیر زیات مهم ده. نو همدې لپاره زه نه وم. نن زه د ډیر یو مهم موضوع په هکله او هغه هم کارموندل ده غواړم چې تاسو ته لارښوونه وکړم د یو متشبث یا یو تجار په توګه تاسو خپل د کار ځای اما خپل د کاروبار له طریقه منځته راوړئ. کله چې تاسو کار موندئ یا یو کار لټول تاسو خپل هغه مهارتونه چې لرئ د هغه د طریق نه یو بل چیرته ځان ته کار پیدا کوئ. څرنګه چې موږ پوهیږو اوس نوې ټکنالوژیګانې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو د کارموندلو پروسه ته ډیر زیات تغییر ورکړی. یعنی ټول کارونه اوس په یو بل ډول کیږي د مخې نه. هغه شیونه چې د کارموندلې په پروسه کې ډیر زیات مهم. لومری دا چې تاسو خپل د تجربې خپل د زده کړې هغه څه ته چې تاسو علاقه لرئ او خپل د مهارتونو پر بنسټ پورې کارونه وګورئ چې چیرته کولی شئ کار وکړئ. بعد له دې نه دا ډیره مهمه ده چې تاسو له کوم طریق نه غواړئ چې ځان ته کار وکړئ. دویم مهم ګام چې ده هغه د یو ښه سی وي لیکل ده. د یو ښه سی وي لیکل نه بعد تاسو باید د یو ښه اپلیکیشن او یا هم کاری درخواست ولیکئ. اپلیکیشن نه بعد که تاسو دا ټول کارونه ښه کړي ول یعنی یو ښه سی وي م لیکلی و یو ښه درخواست هم لیکلی و او په صحیح ځای کې ځان ته کار لټولی و نو تاسو انټرویو ته غواړئ. په انټرویو کې هم باید ده چې تاسو آماده اوسیږئ چې کومې پوښتنو ته ځواب ورکئ. څه خیل ته تصویر تاسو خپل نه د هغه څوک چې غواړي تاسو استخدام کړي هغه ته ورکوئ. زه د دغه هر مهمه موضوع په هکله به بیل ویډیوګانو تاسو ته جوړ کړم. د سی وي لیکل په هکله د یو اپلیکیشن ښه اپلیکیشن لیکل به زه تاسو ته د دې په هکله لارښوونه وکړم او دا چې په انټرویو کې تاسو څنګه کولی شئ چې ډیر ښه انټرویو م تیره شي. نن د دې په هکله چې تاسو څنګه کولی شئ د مختلفو کانالونو له طریقه ځان ته کار ولټوئ. لومړی تاسو کولی شئ د ریکروټمنټ ویب سایټ او یا هم د استخدام د ویب سایټ د طریق نه ځان ته کار ولټوئ. دغه لارښوونې چې زه تاسو ته کوم مطمئنا هم په افغانستان کې که اوسیږئ، اروپا کې که اوسیږئ، ناروی کې اوسیږئ او یا هم د نړۍ هرې غوښې کې چې تاسو اوسیږئ. د کار لټول پروسه یو څیر ده. د مثال په توګه تاسو باید د ښه سی وي ولیکئ، باید د ښه اپلیکیشن ولیکئ. دویم ځای چې تاسو کولی شئ هغلته د هغه د طریق نه کار ولټلو هم د تاسو نیټورک ده. د خپل د ملګرو، دوستانو، آشنایانو او کورنۍ له طریقه کولی شئ چې کار ولټوئ. یعنی ټولو ته وایئ چې تاسو دغه زده کړې لرئ، دغه تجربې لرئ، دغه مهارتونه لرئ او دغه تخصصونو کې غواړئ چې کار وکړئ. دا کله چې تاسو ووایئ بعد له هغه نه کولی شئ چې که تاسو کوم څوک هغه دوی ته ووایئ چې که هغه دوی کوم څوک پیژني چې یا هم د کوم کار په هکله یې اورېدلی اوسیږي چې تاسو ته معلومات ورکړي او تاسو هم هغه ځي سره معرفي کړي. دریم ډول کار لټول چې ده هغه مستقیم تماس ده. تاسو مستقیما هغه ځای کې چې غواړئ کار وکړئ یا هغلته زنګ وهئ او یا هم خپله ځئ او خپل سی وي او اوپن اپلیکیشن چې د هغه په هکله به زه بیل ویډیو کې وغږېږم. یو بل طریقه د کار لټولو چې ده هغه ته وایي هیډ هنټینګ. هغه داسې یو حالت ده چې هغه څوک چې کار لټوي هغه خپله تاسو سره تماس نیسي.
د دې لپاره چې تاسو کله چې کار لټوئ خپل ځان او خپل د ځان یو ښه تصویر هغه چاته د استخدام کوونکو ته ورکړئ. ډیره مهمه ده چې تاسو د ټولنیزو رسنیو څخه ښه استفاده وکړئ، د انټرنټ نه ښه استفاده وکړئ او همیش خپل د لاسته راوړنو په هکله، خپل د زده کړې په هکله، خپل د مهارتونو په هکله تاسو ټولنیزو رسنیو کې لکه فیسبوک کې، ټویټر کې، دوی کې ولیکئ. یوه مهم پلاتفارم چې پروفیشنل ده، ټول مسلکي خلکو لپاره دی، ډیر رئیسان هغلته دي چې خپل سازمانونو ته، خپل د کمپنی ته د هماغه د طریق نه کارمند لټوي. هغه لینکډین ده. لینکډین کې تاسو باید د یو ډیر پروفیشنل مسلکي ښه پروفایل ولرئ چې زه به په بیله ویډیو کې د دې په هکله چې څنګه کولی شئ په لینکډین کې ځان ته یو ښه پروفایل جوړ کړئ هم تاسو ته به لارښوونې کومه. که دا ویډیو م خوښه شوه او فکر کوئ چې دغه معلومات مثبت ول، ښه ول او تاسو کولی شئ چې ترې نه ښه ګټه واخلئ په راتلونکي کې، نو دا ویډیو کولی شئ چې لایک کړئ او که غواړئ چې د کار لټولو د پروسې په هکله نور هم زده کړئ نو د ما کانال ته سبسکرایبول مه هیروئ. الله مو مل شه.